السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو په دغه ویډیو کې به تاسو ته په موبایل کې یو ډیر خوندور سټینګ در وښیم. که چیرې تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ نو بیا که چیرې تاسو په هر ځای کې خپل موبایل چارج ته ولګوئ یا په یو ځای کې خپل موبایل کښېږدئ نو که هر چا بیا ستاسو موبایل ور واخیستی یا ستاسو موبایل له چارج وکاږئ نو ستاسو موبایل به په زوره نارې شروع کړي. یعنې د دغه سټینګ په ذریعه سره به تاسو وکولی شئ چې خپل موبایل مو محفوظه کړئ. نو ډیر ضروري سټینګ دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. ویډیو له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ ترڅو هغه هم له دې څخه فایده واخلي او د داسې نور ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دوستانو دې لپاره تاسو اول په خپل موبایل کې یو اپلیکیشن انسټال کړئ. د دغه اپلیکیشن نوم د انټي تیپ سکیورټي. دا اپلیکیشن په پلی سټور کې نشته او د دغه اپلیکیشن ډاونلوډ لینک تاسو ته د ویډیو په ډسکرپشن کې درکړی ده. نو دا اپلیکیشن تاسو لاغه په ډیره اساني سره ډاونلوډولای شئ. کله چې تاسو دا اپلیکیشن انسټال کړئ نو سمپل به تاسو دا اپلیکیشن خلاص کړئ. کله چې تاسو اول بار دا اپلیکیشن خلاص کړئ نو دغه شکل دغه رقم راځي. سمپل به ګوره تاسو دغه ټول اپشنان نیکسټ کړئ. نو دغه رقم کله چې تاسو دغه ټول نیکسټ کړئ ګورل ته وایي 4 ډیجیټ کوډ. دلته به تاسو څلور عدد کوډ ورکړئ. کوډ فائدہ دا ده بیا به تاسو موبایل په زور نارې وي دغه کوډ به غواړي. کوم کوډ زده وو نو د څه به د موبایل نارې ودرېږي، کوم کوډ نه زده بیا به د موبایل نارې نه درېږي. نو دغه رقم مثال زه دلته ورکوم 1 2 3 4. تاسو هر کوډ ورکوئ ګوره زه ورکوم 1 2 3 4 او په ډن بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. بیا په دې ګو بټن باندې کلیک وکړئ. کله چې تاسو په ګو بټن باندې کلیک وکړئ ګوره تاسو کتلای شئ چې موږ سره اوس دغه اپلیکیشن خلاصو. نو دغه رقم ګوره په دې کې دوه اپشنان زه تاسو ته درښیم، یو د چارجر او یو د موشن. د چارجر په ذریعه سره تاسو خپل موبایل چارج ته ولګوئ نو دا اپشن په ودروي. بیا که هر چا ستاسو موبایل ستاسو به اجازه له چارج وکاږي نو ستاسو موبایل به په زور نارې شروع. او دغه رقم د دویم موشن اپشن سي ده. دغه اپشن په ذریعه سره بیا تاسو دغه سټینګ په خپل موبایل کې وکړئ او خپل موبایل یو ځای کې کښېږدئ. بیا که هر چا ستاسو موبایل ور واخیستی ستاسو موبایل به په زوره نارې شروع کړي. نو راځو ګوره اول اپشن د چارجر. په دې چارجر باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله چې تاسو په چارجر باندې کلیک وکړئ سمپل به ګوره دغه اپشن تاسو انیبل کړئ. نو دغه رقم ګوره چارجر موډ از ناو انیبلډ. اوس ګوره زه راځم خپل موبایل چارج ته لګوم. زه راځم ګوره خپل موبایل مې چارج ته ولګوئ. نو ګوره دوستان تاسو کتلی شئ چې خپل موبایل چارج ته ولګوئ. نو اوس تاسو خپل موبایل کښېږدئ. اوس که هر چا ستاسو موبایل ور واخیستی له چارج یې وکاږئ نو ستاسو موبایل به په زوره نارې شروع کړي. نو دوستانو ګوره تاسو کتلی شئ سمپل به کوډ ورکړئ او په اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ. ګوره کوډ ما ورکړئ په اوکې بټن مې کلیک وکړئ هغه غږ ودرېدی. که چیرې اوس کوډ د چا نه وزده نو موبایل به په زوره نارې وي په یوه طریقه بیا هم هغه غږ نه بندېږي. دغه رقم راځو ګوره بیا په دې کې دویم اپشن ده موشن. په دې موشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. اوس مثال که چیرې تاسو خپل موبایل یو ځای کښېږدئ او تاسو غواړئ که هر چا ستاسو موبایل ته لاس وروړئ ستاسو موبایل ور واخیستی نو په زوره نارې دې شروع کړي. نو سمپل دا موشن ته چې رالاست دلته په انیبل بټن باندې تاسو کلیک وکړئ. ګوره ټایمینګ شروع سو. اوس ګوره د 2 سکند 1 سکند پرس سو. اوس ستاسو موبایل ته که هر چا لاس وروړئ یا یې وښوروئ ستاسو موبایل به بیا په زوره نارې شروع کړي. ګوره زه راځم خپل موبایل راخلم. ما خپل موبایل راواخیستی. ګوره تاسو کتلی شئ چې موبایل بیا په زوره نارې شروع کړي. دغه رقم سمپل به ګوره دلته اوس تاسو کوډ ورکړئ او په اوکې بټن باندې به تاسو کلیک وکړئ هغه غږ به ودرېږي. نو دغه رقم دواړه ډېر خوندور سټینګونه دي. د دواړو سټینګو په ذریعه سره تاسو خپل موبایل محفوظه کولی شئ. د ویډیو خامخا له خپلو دوستانو سره شیر کړئ ترڅو هغه له دې څخه فایده واخلي او د داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره د موږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه موږ هره ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوګانې په خپل چینل کې اپلوډ کوو. نو ملاویږو په نور ښایسته ویډیوګانو کې. په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.